له غوسه کېدو مخکې باید څه وشي تر څو غوسه نه شو؟ په طبي لحاظ د دې کچېرې موږ یو انسان ګورو چې دی بیخي په معاشره کې ډېر زیات نورمال دی، غیر نورمال دی، مطلب جنګونه ډېر زیات دي، د دې لاسه بل چاته زیان رسېږي. موږ کوشش کوو چې دا یو سایکیټریست ته موږ ولیږو چې هغه مطلب څه طبي درملنه هم ورکړي، خو هغې ته د خپلې مسلې معلومې کړي چې د ده سره کومې پرابلمز دي. هغه پرابلم په باره کې دی ته موږ سایکیټریست بیا ښونه ښیي، ښوونه ښیي چې ته څنګه کنټرول کړي. د غصې د کنټرول لپاره که تاسو روان یاست ودرېږئ، که ولاړ وئ کښېنئ، او یا که ناست وئ پرېوځئ، او یا هم یو ګیلاس سړې اوبه وڅښئ. که مو ژوره ساه واخیسته نو پوه شئ چې د غصې د کنټرول لپاره مو هڅه کړې ده. ډاکټر صاحب د دې پوښتنې ځواب هم راکوي چې د غصې پر مهال باید څه وکړو. د غصې دوه قسم کنټرولول دي، یو په لنډ مهال چې په هغه وخت په موقع باندې باید موږ څنګه کنټرول کړو، یو په اوږد مهال چې موږ باید غوسه نه شو. په لنډ مهال خو یو اردو کې یو مشهوره مقوله ده چې خاموشي غصې کا بهترین علاج ہے. یعنی په هغه وخت کې باید موږ کوشش وکړو خاموشي وکړو. خاموشي اختیارول هم په اسلام کې د دې په باره کې ډېر ښه حدیث شته، عالمان به په دې ښه تفسیر بیان کړي. خو وایي چې که ته چېرته روان وي باید ودرېږئ، که چېرته ته ولاړ وي ته باید کښېنئ. دا هغه شیونه دي چې زموږ د خپل هغه رد عمل چې دی چې موږ رد عمل کوو د عمل په یې کې کنټرول راولو. په اوږد مهال باید موږ په هره ګنټه کې 1 منټ دپاره خاموش شو چې دې ته CBT کاګنیټیو بیهیویر تھراپي وایي، په خارجي ملکو کې کېږي چې موږ خپل ذهني پریکټس تمرین وکړو. ذهني تمرین د ټولو نه مخکې باید زه ذهن باندې یو څه روشني واچوم چې ذهن چې شی دی، زموږ دماغ چې شی دی. کله چې موږ د دې نه خبر شو موږ ته به کنټرول سیستم ته ورسېږو چې کنټرول یې کوم ځای نه کوو. کله چې یو موټر چلوونکی چې کله د کنټرول سیستم زده نه وي، بریک یې زده نه وي، نو دی نشي کولی چې دا موټر را کنټرول کړي. نو موږ باید په جسماني لحاظ کې هم داسې وکړو چې یو ذهن دی چې ذهن یو غیر مادي شی دی. یو خو زموږ روح دی چې عام غیر مادي دی. غیر مادي دا مطلب چې موږ یې په سترګو نه وینو، زموږ یې وزن نشو کولی. یو زموږ دماغ دی. دماغ زموږ په دې کپرۍ کې نه پراته دي. دا موږ که اپریشن وکړو، کپرۍ خلاصه کړو، موږ یې لیدی شو، موږ یې وزن کولی شو او موږ خپلې دوايانو دماغو ته رسولی شو. نو ذهن چې دی یو امریکن سینټالوجیست دی ایلن هوبرټ چې د ذهن تشریح دی داسې کوي چې وایي چې ذهن 3 برخې لري. یو ریاکټیو مایند دی، یو انالیټیکل مایند دی، یو سټینډر میموري بینک دی. وایي چې په انالیټیکل په تحلیلي ذهن کې زموږ هغه خبرې ښې خبرې ښه تجربات جمع کېږي چې هغه زموږ په لایف کې چې جمع شي. کله چې موږ ته یو څوک سوال کوي یا څوک کار کوي، موږ د پخوانۍ د تجربې نه هغې سره موازنه کوو، یې ته یو جواب وایو. چا چې دا ذهن ډېر برابر وي نو هغه خلک چې دي په معاشه کې کامیاب خلک دي، عقلمند خلک دي او معاشه کې ښه نام لري. او هغه خلک دویم قسم خلک چې دي ریاکټیو مایند، یعنی په ذهن کې ځنه د ریاکټیو مایند کې لکه د کمپیوټر په ژبه کې موږ دې ته وایو کرفټ فایلونه هغه جمع کېږي، لکه غوسه، درد. یعنی موږ په معاشره کې یو انسان داسې مسلسل په داسې ځایو کې پاتې شوی دی، هغې ریاکټیو مایند ډېر ډک وي د کرفټ فایلونه، د منفي ذهن نه، منفي خبرونه، منفي غوسې نه. هغه په جسم باندې بد تاثیر لري. هغه چې دي همیشه دپاره هغه وزن لري، هغه ری اکټیویشن کېږي، هغې بار هغه سړی ته بې ارامي احساس کېږي. او میموري سټینډر میموري بینک کې د دواړو خبرې مطلب موږ په یادښت کې جمع کېږي. خو که موږ دا خبرې بیا په طبي لحاظ وګورو نو دا زموږ امیګډلا لیمبلا چې دلته زموږ د ذهن په دماغ کې یو ځای دی چې هلته میموري یادښت پاتې کېږي.